أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. دا سورة بقرة 266 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. آیا ودو احدکم، آیا خو خوی یو کسو پتاسو کی ان تکون له جنتون چوی اغلا باغ من نخیل د کجرو وعناب او د انګورنا تجری چی بهیگی من تحت حل انهارو لاند داغینا نهرونا له فیها من کل ثمرات هغه د پارا پای کی وی د هر قسمه میونا واصابه الكبر او رسید لوی اغتا بوډاواله وله ذریه او داغه د پاره بچی وی ضعفا او کمزوری فاصابها اعصار نورسیگی اغیتا تیز هوا فیه نار چپائی کی وروی فاحترقتو نوسزوی اغباغ لرا کذالک یبین الله دغشانی بیانوی الله لکم الآیات استاسو د پارا آیاتنا مثالنا لعلکم تتفکرون د دې د پارا چې فکر وکړی. په دې آیت کې مثال ذکر کيو د ریاکارو د صدقې او د عمل چې انسان دې عمل کوي خو په خپل عملونو کې ریاکاری کوي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې هلاک کی په داسې حال کې چې دی به ورته ډېر سخت او محتاج بوي. لکه یو سړی دی چې د هغو باغ وي او د اولاد وي او دتا پیدا نشي رسوله او پخپل باندې د بوډا شوی وي او د باغ ته یو تیز سلی ورسیږي چې پای کې اور همي نو باغ ور وسوځوي. نو په داسې حالت کې چې باغ لاړ او دی ورته ډیر محتاج دی بعض علماء وایي چې دا د سوء الخاتمه د خاتمه د خرابېدو مثال دی په دې آیت مبارکه کې. حدیث کے راضی عبید بن عمر رحمہ اللہ فرمائی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یورس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرو امتحان اغستلو
د امتحان اغستو په تور باندې ویل چې د دې آیت مبارکه څه مطلب دی او د دې آیت څه مقصد دی. بعضی ملګری راولګېدو هغوی ویل الله ښه پوهه دی. عمر بن الخطاب کله چې هغوی دا ویلو چې الله ښه پوهه دی، عمر بن الخطاب په دې باندې غوسه شو. وی تاسې ولې نه وایئ چې یا پوهیږو یا نه پوهیږو؟ نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایل اے امیر المؤمنین، زما پزله کې د دې باره کې څه شی اغشتا، څه خبره اغشتا. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویل اے وراره وایا خپل ځان او اغاز پک مګنه، خبره وکا. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایل دا مثال د عمل دی. عمر بن الخطاب ویل کم عمل؟ نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایل لرجل غنی یعمل بطاعت الله عز وجل، د هغه مالدار سړي مثال دی چې د الله په طاعاتو عمل کوي. دا د یو مالدار سړي مثال دی چې د الله په طاعاتو باندې عمل کوي، صدقې هم کوي او نیک کارونه هم کوي. خو ثم بعث الله له الشیطان فعمل بالمعاصی، نو په آخر کې ورته الله شیطان مقرر کی، نو د هغو د وسوسو په وجه باندې ګناهونه شروع کی. فعمل بالمعاصی حتی اغرق عمله، د وسوسو په وجه باندې ګناهونه شروع کی تر دې چې د عملونه ټول غرق او تباه و برباد شي.